د دې وظیفه چې کوم یو انسان وکړي نو په یو ورځ کې به الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي. که د ده د زړه هر قسم ارمان وي الله جل جلاله به زر تر زره پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که زموږ او ستاسو ارمانونه وي، حاجتونه وي او هغه حاجتونه هغه نه پوره کېږي، نن درته د سورت یاسین شریف یو داسې وظیفه ښیم. که دا وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکړئ، د دې ډېرې زیات طریقې دي، لیکن که دا وظیفه هم په دې طریقې سره تاسو وکړئ، د دغې ورځې چې ستاسو څومره حاجتونه دي الله جل جلاله به هغې ته د غیبو نه اسباب برابر کړي او تمام حاجتونه به دې الله جل جلاله پوره کړي. ډېره زیاته مبارکه او پرتاثیر وظیفه ده، یقینا بار بار ازمایل شوې وظیفه ده او د خلکو حاجتونه ورسره رب العالمین پوره کړي دي. او دا وظیفه د نورو وظیفو نه مختلفه ده، یعنې د دې سورت یاسین د وظیفې ډېر زیات طریقې دي، لیکن دا طریقه په ټولو کې آسانه ده. ټوله ورځ کې صرف یو پیاڼی ویل دي. څنګه به وایي یو پیاڼی؟ نو هغه طریقه زه تاسو ته په دې کې اوس ښیم چې په دې طریقې سره تاسو یو پیاڼی د سورت یاسین شریف تلاوت وکړئ، انشاءالله چې د تمامې ورځې تمام حاجتونه به دې رب العالمین پوره کړي. که دا په تاسو باندې قرضونه وي نو الله به دې د قرضونو نه خلاص کړي. که د رزق نه پریشان یې، روزي د ستاسو لنډه تنګه وي، الله جل جلاله به ستاسو روزي داسې فراخه کړي چې حیران ورته پاتې شي. دې نه علاوه ستا یو بل حاجت دی، زه به تر څو پورې تفصیل کوم چې دا حاجت دی دا حاجت دی، بلکې د ستاسو چې هر قسم حاجت وي او د هغې حاجت دپاره یو پیاڼی دغه چې دی د سورت یاسین شریف د وظیفه وکړي، نو الله جل جلاله به ستاسو تمام حاجتونه په دغه لږ وخت کې پوره کړي. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیات اسانه وظیفه ده. د دې وظیفې سره به د سحر لمونځ په پابندۍ سره کوئ. که نارینه کوي نو هغه به د سحر لمونځ د جمعې سره کوي، او که زنانه دا لمونځ کوي نو هغه به بلکل په لومبي وخت کې د سحر لمونځ کوي. کم وخت کې چې د سړو دا جمع وشي بس ډایرکټ همدغه ټیم کې فرض وکړي. یا ساتئ کوم یو انسان چې د سحر لمونځ د جمعې سره وکړلو او بیا په خپل ځای باندې کېناستو او د سورت یاسین شریف تلاوت وکړو او د خپل حاجت دپاره دعا وکړله، الله جل جلاله به تمام حاجتونه پوره کړي. که هر قسم حاجت دپاره دعا کړي، د هر قسم حاجت دپاره دغه یو پیاڼی د سورت یاسین شریف تلاوت کړي، الله جل شانه به تمام حاجتونه په دغه سره پوره کړي. او یو انسان د سحر لمونځ د جمعې سره وکړو، دا صرف د سړو دپاره دی، ځکه چې په ښځو باندې خو دغه نشته جمع. نو که یو انسان د سحر لمونځ د جمعې سره وکړو او بیا د هغې نه پس کېناستو د سورت یاسین شریف تلاوت وکړو، که ده اړه دعا هم نه کړله بیا هم رب العالمین به د دغې ورځې تمام حاجتونه به رب العالمین پوره کړي، چاهې که د ده هر څومره حاجتونه لیکن الله جل جلاله به پوره کړي. نو یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، یقینا چې په ټولو وظیفو کې اسانه وظیفه نه وظیفه ده. نو بلکل تاسو ته نه پیدا غشتلی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.